د غڼې ځاله ناول 12مه برخه. یوه ورځ مې له یوې موسسې سره قرارداد وکړ. دوی 2 هدفه درلودل: د بېوزله ښځو لاسي ګنډنو ته بازار موندنه او د افغانستان د لاسي صنایعو بیا راژوندي کول. په پروژه کې یوه بله ماده هم لیکل شوې وه. موږ به په 22 داسې ځوان نجونې پیغلې موندلې چې د لاسي صنایعو په ورکشاپ کې به یې ګډون خامخا کولی شوی. ورکشاپ 2 هفتې و. د نجونو او میرمنو ته به څو چنده ډبله کرایه، په مربوطه برخه کې د لاسي صنایعو وسایل، $1500 او د غرمې ډوډۍ ورکول کېدله. پروژه لویه وه. د غالیو اوبدلو په برخه کې یوه ترکمنۍ یوړه. د هزارګي ګیلمانو قرارداد یې یوې بامیانۍ ته ورکړ. لیمڅي یوې ښاري کوچۍ ته ورکړ. دا په مکریانو کې اوسېده. تخلصي کوچۍ وه، خو د اوښ له عکسه هم ډارېده. د کمیسونو او ټیکریو برخه ما یوړه. پیسې یې ښې وې، خو منډې یې لږ زیاتې غوښتې. موږ ته یې 3 ورځې ورکشاپ ونیو. یوې ته کسري انګریزي درس راکاوه. ترجمانه هم درلوده، خو دوی دواړه د کوچاني جامو، اقچایي غالیو او ازبکي خولیو په اړه راته غږېدې. جالبه وه. که انګریزه د انګلستان د جامو او ډیزاین په باره کې راته غږېدلی وای، خبرو به یې ځای درلود. خو دې زما د وطن د لاسي صنایعو په اړه راته خبرې کولې. هسې چټیات یې ویل، نږدې هم نه ورتله. فکر مې وکړ موږ ته یوه انګریزه د کوچاني کمیسونو د لمنو په اړه غږېده. دې به $1000 تنخوا درلوده. په انټر کانټیننټل هوټل کې به اوسېده. ډریور او باډي ګارد به یې درلودل. دا وطن هم داسې دی. د ذهنیتونو د جوړولو لپاره $ملیاردونه مصرف شول. ځینې لګښتونو تر یوه حده ځای ونیو، خو ډېرې پیسې هوایي راغلې، هوایي لاړې. ذهنیتونه یې لا ولړل. ما په اوله کې ورته ویلي و چې امنیت خراب دی، تر میدان ښاره هاخوا نشم تللی. ویې منله. ویې ویل چې کابل ښار له کلیوالو ډک دی. څوک چې په پغمان کې هم اوسېدل د ناامنۍ په خاطر ښار ته راغلي ول. سم یې ویل. د ورغوي په اندازه ښار کې کابو 2 میلیونه خلک اوسېدل. یو وار بیا له کلونو وروسته کمپنۍ ته ورغلم. د دواړو سړکونو منځ له کتار موچیانو ډک و. موټروان ته مې وویل چې موټر ودروه. د موټر څنډې ته کړ. ترې ښکته شوم. په سپین ږیرو موچیانو پسې وګرځېدم. یو مې هم ونه موند. څڼور موچي مې له ورایه وپېژنده. په هماغه خړو خاورو کې ناست و. ورغلم. څېره یې د پخوا غوندې تکه توره وه. د مخ ګونځې ډېرې شوې وې. په اوږدو څڼو کې سپین ډکي له ورایه ښکارېدل. رنګ شوي پاک بوټونه مې ویستل. د په بیړه په زړو سپېرو څپلیو خپله لمن تېره کړه. مخې ته یې راکېښودې. پام مې و. زما سپینو پښو ته یې نه کتل. دا نه چې د زمزم په اوبو لمبېدلې وې. هماغسې مردار مخ یې درلود، خو دا وار یوه شتمنه عصري ښځه ورته ولاړه وه. یوازې بوټونو یې 2,500 افغانۍ ارزښت درلود. قیمتي موبایل یې په لاس کې و. غربته، که غریبه یې د هیچ چا سترګې به درنه نه شرمېږي. زړور به پرې درځي. بوجۍ ته به درته هوارې کي. که لرې ترې کېناستې، نارې به درته وهي. مرداره به ورته ښکارې. فاحشه به دې بولي. دغسې لسګونه نارې به درته وهي. 20 افغانۍ مې ورکړې. د لسګونو راته ونیو. ور مې بخښه. په جینګه خوله یې رانه مننه وکړه. یوازې یو لسګون هم بې ادبه خلک به ادبه کوي. خوله یې د فاحشې پر ځای مننې ته را جوړوي. خلک تل له شتمنو سره په ادب غږېږي. ادب یې زده نه وي، خدایي یې زده شي. نانوایي ته ورغلم. سوالګرې ښځې کتار ناستې وې. ټولو ته مې یوه ډوډۍ واخیسته. جینګې خولې یې بېرته خپلو ځایونو ته ورغلې. دعاوې یې کولې. پوهېدم چې په درد نه خوري. لاسي ګنډنې به یې چیرې زده وي. خولې یې یوازې خواست ته جوړې وې. که یې کار کولی شوای، دلته به نه راتلې. که همت پکې و، خامخا یې ځان ته یو کار پیدا کوو. موټروان ته مې زنګ ووهه. راغی. 1 دقیقه وروسته د کونډې وره ته ودرېدم. دا کور مې نه هېرېده. له شور بازاره په تیاره کې له یوه زاړه پلاستیکي فرش سره ورته راغلی و. تیاره وخت مې پکې تېر کړی و. د کنډونګور راووته. ویې نه پېژندم. یو وار به یې لوکس موټر ته غاړه کږه کړه. بیا به یې زما مخ ته وکتل. وروسته به یې زما په کیڼ لاس کې د سرو زرو 6 بنګړیو ته سترګې ټیټې شوې. د کونډې پوښتنه مې ترې وکړه. پلار یې مړ و. وردګو ته تللې وه. بې اجازې حویلۍ ته ورغلم. ښځې هېڅ ونه ویل. غریبې ښځې به له دروازې ځوابېدې، نشته، خدای دې یې درکړي. خو قیمتي موټر او زما د سرو زرو 6 بنګړیو اجازه نه غوښته. هر چا راته ښه راغلاست ویل. هر چا مې احترام کوه. ښځه راپسې وه. نیغه خپلې کوټې ته ورغلم. د پخوانۍ نمجنې کوټې سوړ بوی لا ډېر شوی و. یوې خواته څو مات لرګي، زوړ صندوق او یو زنګ وهلې بخوارۍ ایښې ول. دیوالونو ته مې وکتل. هماغه پخواني په خاورو سپېره رنګ یې پاتې و.
په دې رنګ مې ما او وړو اولادونو ډېرې خوارۍ ایستلې وې. د تپلو لندو خټو رنګ نه اخیست. هر څومره کوښښ مو وکړ هماغسې سپېرې وې. کړپا راغله. یو موږک له لرګیو راووت. چټکه منډه یې واخیسته. په کونج کې ورغړېده او ورک شو. له موږ سره د دې موږک نیکونه عادت ول. دوی هم له غریبو شرم نه درلود. سم په کور راګډ ول. په رڼا ورځ به راته ګرځېدل. په سخته پیدا کړې وچه ډوډۍ کې به یې هم سهم غوښت. حق یې درلود. یو وار یې زما د ویده وړې لور په پزه خوله ولګوله. بل وار په نیمه شپه د زوی په چیغو راویښه شوم. موږک یې په ټټر ورننوتی و. یوه شېبه ودرېدم. یو وار یې خندا راغله. په همدې زړه کوټه کې مې 400 پیدا کړیو ډالرو ته سندرې ویلې. ښځې په حیرانۍ راته کتل. هېڅ مې نه ویل. کراره له کوره ووتم. د کوڅې تر سره لاړم. شاته مې وکتل. ښځه په وره کې ولاړه وه. راکتل یې. د برق د میټرونو بکسې ته ودرېدم. همدلته یو ګیرور سړی لوس مخ لیدلی وم. تمه یې راته پیدا شوې وه. تمه نه نغده چنده یې ګڼلې وم. یوازې ګډې پرېوتا ته یې زمینه برابروله. کوچنیانو ته یې اسکریم اخیستل. خپلو ډنګرو ماشومانو یې په ژوند کې اسکریم نه پیژنده. خوند یې نه و ور معلوم. دومره نه پوهېدل چې اسکریم تریخ دی که خوږ. خو د وار له واره زما اولادونو ته اسکریم اخیستی و. اړیکه یې جوړوله. موټروان راغی. مخکې ورسره کېناستم. څو کوڅې لاندې لاړو. زما د پخواني کور کوڅه ډېره تنګه وه. یو موټر هم په سخته تېرېده. خو خلکو خپله لار راکوله. او وار یو سپین ږیری د چټل لښتي خواته ورغی. یوه پښه یې د لښتي په یوه څنډه کېښوده. بله یې په بله. بیا یو ځوان دیوال ته جوخت ودرېد. په دې کوڅه کې هېڅ تغییر نه و راغلی. د پخوا غوندې له بویه ډکه وه. هماغه چټل لښتي یې لرل. د پخواني کور تر مخ تېره شوم. خپلې کوټې نه راښکارېدې. تر دیوال ټیټې وې. خو د څنګ 2 منزله کور سم معلومېده. پردو ته مې وکتل. کش نه وې. ډبل بریتو والا نه ښکارېده. دوکان ته ورغلم. د پخوا غوندې سپین ږیري او ځوانان ناست ول. همالته له موټره ښکته شوم. لوس مخ وم. په سترګو مې هم خواري کړې وه. خو هېچ چا هم نه راکتل. راته کتل یې خو بې شهوته سترګې وې. دوی په خوارو راته کتل. که غریبه وم بیا به یې په سپکو راته کتل. یو بوډا یو ځوانکی سپک کړ. پلاستیکي څوکۍ یې کوڅې ته رامخته کړې وه. دا جاڼۍ لاره باید آزاده وي. اجاڼۍ ته لاره پرېږدئ. خو زه ترې تېره نه شوم. نیغه دوی ته ودرېدم. دا وار مې په ګڼو ځوانانو او زړو سترګو کې حیراني ولیده. خبره مې ونه غځوله. د کار خبره مې راواخیسته. اول مې په تله کې د کورت ټوټه کېښوده. 500 ډالره مې یاد کړل. بیا د لارې کرایې ته ورغلم. په آخر کې مې ورته وویل چې د ورکشاپ لپاره پیغلې نجونې او ځوانې ښځې غواړم. دوی غلي ول. پوهېدم چې په ذهنونو کې یې 500 ډالره ورګرځېدل. په افغانیو حساب ورته کوو. ډېرې پیسې وې. وچ ځواب ښه نه و. دومره پیسې په فکر کولو ارزي دي. آخر یو په عمر پاخه سړي چوپتیا ماته کړه. مخالفت یې ونه کړ. خو له ده سره د محرم اندېښنه وه. ورته ومې ویل چې محرم ته ضرورت نشته. ټولې ښځې دي. تره کاپیره انګریزه درس ورته وایي. دویمه پوښتنه یې د کرایې او د غرمې د ډوډۍ په اړه وه. ویل یې چې تر دفتره به نارینه ورسره ځي خو د لارې کرایه او ډوډۍ به ورکوي. وچ ځواب مې ورکړ. د نارینهو لپاره نه کرایه وه نه ډوډۍ. ان د موسسې د دروازې په 55 مترۍ کې هم نه پرېښودل. له لارې څو نور کسان هم را وګرځېدل. ما هېڅ نه ویل. دوی په خپلو کې خبرې کولې. نور هم هر څه سم ول. یوازې د محرم په اړه یې خبرې کولې. ځینو ته سخته وه. خو نورو د ښار د مختلفو سیمو مثالونه ورکول. ویل چې هېڅ خبره نه ده. څوک یې څه کوي. د خدای زور. ښځې کارونو ته ځي. نجونې په چادریو کې پټې وي. آن استاذه یې هم ښځه ده. د کفر خبره یې نه کوله. سره انګریزه استاده شوه. آن استاذه یې هم ښځه ده. شک یې نه کوو. په زړه کې وړ شک هم تاواني کول. شیطان کافر ډېرې پیسې له ګوتو ترې ایستې. د دوی خبرې اوږدې شوې. فیصله یې وکړه چې دا خبره به د ماسپښین له لمانځه وروسته په جومات کې یادوي او په ګډه به سلا سره کوي چې سیاست یې ولېږي او که نه. حوصله مې کولی شوی. لمانځه ته کم وخت پاتې و. زه له یوه کوچني سره د کوڅې د وکیل کور ته ورغلم. ډله ښځې او پیغلې راووتې. نه پوهېږم خو ستړې مشي یې توده وه. 500 ډالرو ورځې درلودې. ټولې خبرې کړې وې. دا پیسې دومره مهمې وې.
دوی وال له واره سره راټولې وې. په حویلۍ کې تر غټ توت لاندې سره غالی راته هواره شوه. توشه کې ولوېدې. په 10 ثانیو کې مې شاته ایښی بالښت 2 وارې بدل شو. دا پوست دی، دا کلک دی. چای راوړ، 2 رقمه چاکلیټ، بادامي نقل ول. په نږدې اشپزخانه کې د لوښو کړنګه ډېره شوه. حویلۍ ته ګاونډیانې راماتې شوې. وړه خبره نه وه، ډالر راتلل. په ښځو او ځوانو نجونو کې پټوم. له هرې خوا پوښتنې کېدې. د ورکشاپ د وخت ځای او د لاسي صنایعو د نوعیت په اړه معلومات غوښتل. بیروبار ډېر شو. د وکیل ښځې دروازه وتړله. ناستې نجونې او ښځې خوشحاله وې. زما د نوراني مخ صفتونه کېدل. د ملا صاحب زړې ښځې وار له واره د شاتو، شیدو او شرابو ویالې ته وروستم. ما شات او شیدې ښه یاد کړل. خوښ مې ول. شرابو خوند نه راکوه. خپل شراب خور میړه یې را یادوه. د ملا ښځې په خندا راته وویل چې د هغې دنیا شراب باک نه لري، نیغه پې ورځه، زړور به یې څښي. د دې له قوله به د چرګ کباب شوی ورون په خپله زما خولې ته راته. جنتي خوندور مرچ او مساله یې هم درلوده. ما به نور زحمت نه ایست. مازې غاښونه به مې پرې لګول. تشناب یې هم نه غوښت. هر څه له خولو سره وتل. خولو هم د مشکوکو بوی درلود. د ملا ښځې د خپل میړه له قوله ویل چې که څوک بل مسلمان ته خیر ورسوي ځای جنت دی. دې سر له اوسه په جنت کې لیدم. د ماسپښین لا ځان سره ډوډۍ راغله. لوبیا او ښوروا وه، خو غوښه خامه وه. پوه شوم چې غوښه خاص زما په خاطر ناوخته دیګ ته لوېدلې ده. څه باندې 2 بجې څو کلیوال راغلل. ښځې نه ترې شرمېدې. مازې مخونه یې ترې واړول. سپین ږیري ول. دوی د جومات له پرېکړې خبر کړم. ویل چې هیڅ خبره نه ده. د دوی ښځې او نجونې نارینه نه ویني، مشکل نشته. خو زما دویمې خبرې یودم احساساتي کړل. دوی فکر کاوه چې کم له کمه به 20 نجونو او ښځو ته کار ورکوم. خو ما ټولې نجونې له همدې یوه ځایه نه شو انتخابولی. د موسسې اصول همداسې وو. ما باید له مختلفو سیمو ښځې نیولې وای. د موسسې د اصولو مې خبرې وکړې. ورته ومې ویل چې له 5 کسانو ډېرې نشم نیولی. خو دوی نه منله. ویل چې په جومات کې بې اتفاقي مه جوړوه، جنګونه به وشي، شور به جوړ شي. چنې شروع شوې. آخر اتو ته خبره ورپورته شوه. قناعت یې نه کوو. له هرې خوا نارې راتلې. دوی د ډېرو نجونو کار غوښت. اته مې لاس کړې، خو لا هم اوربزونه زړېدلي وو. ولاړه شوم. ټولو په حیرانۍ راته کتل. ومې ویل چې په خپله سره کښېنئ، د 10 دانو پیغلو او ځوانو ښځو نومونه ولیکئ چې په لاسي صنایعو ګنډو کې وړې وي، باید ښه مسلکي وي. له هرې خوا نارې راغلې. ویل چې موږ ته غم مه پرېږده، نجونې به په خپله انتخابوې. کېناستم. اول په یو ظاهره پاک سپین ږیري مخ راواړو. څه یې وویل. د کوڅې وکیل و. ویل چې که نور وي که نه وي، خو د ده لمسۍ د ملا صاحب لور باید خامخا پکې وي. د وکیل له لمسۍ سره چا مخالفت ونه کړ، خو د ملا لور ته ټول ډونګېدل. ویل چې د ملا لور به ګریوانونه څنګه جوړوي، په ټول ژوند یې ستن او تار نه دی لیدلی. خو وکیل قانع کړل. دلیل یې دا و چې همدې ملا صاحب په دې انګریزي ته د نجونو لیږل ناجایزه وګڼل، نو ټولې به بندې وي. خو ملا صاحب اوس اجازه راکړه. ویل چې پروا نه لري، خو که یو وار ویلی وای چې نه، بیا مو څه کول. 2 نجونې انتخاب شوې. 8 پاتې وې. د دوی 8 نجونو ټاکل اسانه نه ول. خلک ډېر و، شمیر کم. هر سپین ږیري د خپلې لور لمسۍ یا انګور صفتونه کول. ویل چې په لاسي ګنډونو کې جوړه نشته دی. نارې ډېرې شوې، نه سره جوړېدل. په برنډه کې ناستو څو زړو ښځو هم غږونه پورته کړل. پخوانۍ خبرې را واخیستې. ویل چې جومات ته 2 وارې راغلې مرستې هم وکیل او د جومات ملا غیبي کړې دي. غریب ته 2 دانې سپېرې لوبیاوې هم نه وې ور رسېدلې. دا خبره د وکیل په ښځې بده ولګېده. یوې ښځې ته یې 2 پیغورونه ورکړل. سوالګره یې وبلله، خو په دې خبره چیرې قانع کېده. زړه یې ډک و. ورته ویې ویل چې زما میړه به 1 بوشکه غوړي او 1 بوجۍ لوبیا راوړې وي. ستا لور خو پردي کلینر سره وتښتېده. سپکې سپورې ډېرې شوې. رښتیا دروغ پټې خبرې راووتې. د چا لور د دوکاندار له زوی سره جوړه وه. د چا انګور پر سینو د کوڅې خیاط لاس تیر کړی و. د چا ښځې عکسونه د همسایه د زوی په موبایل کې لیدل شوي وو. یو بل ته پیغورونه شروع شول. د وکیل ښځې 4 ښځې له کوره ویستې. دروازه یې ورپورې وتړله.
خو دا څلور ښځې له بوټې نه وې پیدا. د چا میړه په کوڅه کې ولاړ و، د چا زوی، د چا ځوان لمسی، ټول وخت تارونه یو بل ته لیږل. دروازې ته تیږې ونیول شوې، له کوڅې پوچ او پاش راتلل. وکیل یې مردګاو وباله، خو وکیل د مردګاوۍ په کیسه کې نه و. غوږونه یې کاڼه واچول. د باید په خپلو مخلصو ګاونډیانو کې 8 ښځې را معرفي کړې وای. خبرې تودې وې، نه سره جوړېدل. ساعت ته مې وکتل، د مازدیګر 4 بجې وې. ولاړه شوم، خو دوی بیا کېنولم. دا خبره باید همدا نن همدا ساعت فیصله شوې وای. اذان راغی، خو یو هم لمانځه ته ونه وت. جومات یې څه کوو؟ بیکاره خو نه ول. دوی جومات ته یوازې د بیکارۍ په وخت کې تلل. اوس د پیسو خبره وه. یو لمونځ د قضا شي، خو بیا به یې وکړي. اوس په پیسو سره ګرم ول. نارې ډېرې شوې. هر یو خپله لور لمسی مستحقې ګڼلې. کمالونه یې نه خلاصېدل، بله لار نه وه. ودرېدم، ومې ویل هغه څوک به انتخابېږي چې د لاسي ګنډلو نمونې یې ووینم. د هر چا چې ښکلې وي هغه به لار پیدا کوي. منډې شوې. پیغلې او ځوانې ښځې له کوره ووتې.